د جمعې په شپه د جلال آباد ښار اومې ناحیې اړوند افغان مینه کې د ورښتونو له امله د یوې کوټې چت پرېوتو پیښه کې 15 کسه شهیدان او 2 ټپیان شوي دي. په پیښه کې د شهید شوي کورنۍ ورور میرویس وایي د شپې د ورښتونو د تیزوالي له امله د کور د هغې کوټې چت پرېوت چې ورور یې پکې استوګن و. زما د ورور یوه کوټه راولوېده چت او 15 کسان پکې شهیدان شوي دي او یو 2 کسه پکې یو پکې لږ جدي زخمی دی چې زما ورندار ده او دغه یو وراره مې لږ سرسري زخمی دی. دا خدای پاک ساتلی دي. دغه 2 پکې بچ دي او دا 15 کسه شهیدان دي. په دې 15 کې 3 کس هلکان او یوه جنۍ وه او یو مې ورور. د پیښې عیني شاهدان روح الله او زاهد الله وایي زیانمنه شوې کورنۍ ډېره بیچاره او غریبه وه. له اړونده دولتي ادارو او نړیوالو مرستندویه مؤسسو غواړي چې له پیښې پاتې شوي سره دې مرسته وکړي چې کور له سره ورغوي. د شپې 1 بجه و چې تقریبا چې د مونږ دروازه ډېر زیات په هغه باندې ټک ټک ووهه که نه. په دې وخت کې مونږ ټول د یو سنه ماشومان د هغه هلکان هم جګ او چې هله ځئ لاړ شئ تاسو دا کور هغه کوئ وګورئ چې څوک پکې زخمیان دي. نور د کوڅۍ والا خلک هم راغی، د افغان مین هم خلک ډېر زیات راغی. نو له دولت څخه هیله کوو چې تر څو دوی سره مرسته وکړي، ځکه چې دوی اجمل خپله مزدورکار غریب سړی دی، تر څو مرستې شوي دي تر څو نور هم مرستې ورسره وشي. ننګرهار کې پیښو سره د مبارزې امادګۍ ریاست د نشراتو او همغږۍ مدیر خلیل تسکین وایي د پیښې وروسته زیانمنې کورنۍ له پاتې شویو غړو سره یې نغدي مرسته کړې او راتلونکي کې به نورې مرستې هم ورسره وکړي. د ننګرهار ولایت د پیښو پر وړاندې د مبارزې امادګۍ ریاست او د ولایت مقام پر وخت رسیدګي وکړه او د شهداو د وارثینو سره نغدي مرسته هم وکړه چې شهداو ته 100 زره افغانۍ او زخمیانو ته 10,000 افغانۍ ورکړل شو. ننګرهار کې پیښو سره د مبارزې امادګۍ ریاست مسؤلین وایي د دغه ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې وروستیو ورښتونو ډېری خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي.